د رمضان مبارک په استقبال کې دا یوه اهمه او ضروري خبره ده چې کله دغه میاشت درځي په هغه نه مخه چې میاشتو سره صله رحمي وکړي د قطع رحمي نه ځون بچ کړي میاشتو سره د خپلې رشته دار سره د خپلې ګاونډیانو سره د خپلې ورینې سره خپل کور کې خپل ترې سره میاشتو سره تعلق شو وساتي میاشتو د یغه سره جوړه وکړي میشتو د یغه سره خوشحال ژوند تیر کی داس نه چې میشتو د یغه سره تعلق ختم کی قطع رحمی وکي میشت تعلق ختم کی ورسره نه دو کله نه زکه چې دا قطع رحمی و غټه ګناه ده او قطع رحمی چې کی مدو د داسې سړی داو الله تعالی کله نه قبلوي میشتو سره د رمضان مبارک په میاشت کې دا اهتمام کی چې د میشت داو قبول شي الله تعالی په دا میاشت کې داو قبلوي خو په چارته چې په دغه میاشت پر اطلاق نه مخکې میش دغه تعلق ارشه سم کی میش قطع رحمی ختم کی بیا پر ځکه الله تعالی د میش داو قبلوي او میشه قطع رحمی حقي تعلق ها ختموي جګړه حقي دشمنی حقي د خلک سره بغض حسودي خلک سره نفرت حقي شا خبره نه ورته کې بیا هم میش دا سوچ کې چې پر ځکه د میش داو قبول شي دا د توس اسه غلط فهمي ده نو په دا میاشت کې الله تعالی د یو سړي د وکله نه قبلوي چې کیم سړی قطع رحمی کو تعلق رشته ختم کوي په چار دو چې میشتو سره رشته جوړ کی رشته ختم کول دا خو ډېر لري خبره ده میش په علاقہ کې ډېر خلک داسې چې صرف د پیغور د وجنا تعلق ختم کو د پیغور د وجنا دشمنی کو د پیغور د وجنا جګړه کو دمر ظلم دشمنی توکه بادی توکه د چا سره څو کلونه بعد تو مړوي هغه بادیو د خپل ځای برداشت کوي بادیو د مسای برداشت کوي مسجد کې ما ګناه کړی دو زوی د کې ما ګناه کړی دو غلطی تکه او سمرا یخته ملاویږي تکلیفات هغه برداشت کوي ادا سه ګناهینا اول د سړی توبه وبسي بیا د سړی د جوړه کوشش وکړو صله رحمي کوشش ته وکړو بیا د داسې سړی دا الله تعالی پر رضا کې قبلوي کمیشتوس دغه ګناه کې دغه چاره کې بیا د رضا د قبولیت هیڅ امید مه ساتئ میشته نبی علیه الصلاه والسلام بیا دغه تعلیم نه درکړی چې میشتوس قطع رحمي وکړي دا د مسلمان د شان خلاف ته چې یو شای په فیصله باندې حل کیږي معمولی شی باندې حل کیږي بیا ویل ځون بدی تر رسوي ویل خپل ځون تبا کوي ویل خپل کور تبا کوي ویل خپل بچون تبا کوي که یو سړی دا ته سوچ وکړو چې زه قطع رحمي کا چا سره دشمنی کا رشته ختم کاوه تعلق ختم کاوه څوک مړ کاوه دغه و قصاص همي بدلاوه همي چې یو سړی دا سوچ کو بیا هغه سړی ګناه ته نشي ورتلای دغه وجه ویل چې په قصاص کې اصل حیات دی ځکه چې یو سړی د قصاص سوچ وکړو چې زه دا سړی مړ کاوه دا خو سبب مو مړ کوي که زه نه و د مو بچون مړ کوي بیا دا سړی د یغ مرګ نه د یغ قتل نه ځون بچ کوي میشتوس په بهوشۍ کې پاته نرته لګي چې زه سړی سره کیم عمل کوم داسې چار ویلې کې چې د یغ نه ته مخکې پریشانی وي دغه وجه نه خلاصه درته بیانوه چې کله د رمضان مبارک میاشت ترڅي په انا مخکې د خپل رشتہ دارونو سره خپل ګاونډیانو سره تعلق شته صله رحمي ورسره کوي د یغ خیال ساتي چې چا سره تعلق خراب کړی دی د یغ سره تعلق شته الله تعالی د میشتو ټول ته د نبی علیه الصلاه والسلام په تعلیمات باندې عمل کړل توفیق نصیب